سلامونه دوستانو، هیله د سرک روغ وي، صحتمن وي، په خیر وي. په نن ویلاګ کې به تاسو ته د کابل ښار له مشهورو کبابیانو څخه یو کباب چې پهلوان کباب نومیږي دا تاسو ته درښیو چې دا دوی څنګه جوړوي، ولې دومره مشهور دی. راځئ دوستانو چې ورسو د پهلوان مشهور کبابي سره خبره مو وکړو او د کباب هغه طریقه مونږ ته وښیي چې ښه کباب څنګه پخیږي. راځئ دوستانو. اوس به د کبابي سره خبره کوو چې دا کباب څنګه پخوي. سلام علیکم استاد محترم، ستړي مسئ، ښه یاستئ؟ خیرت ده؟ په خیر یاستئ؟ کراري ده. دا د کباب دا خو ډېر مشهور کباب دی، پهلوان کباب. فکر کوم 10 کلنه سابقه لري. په دې اړه که لږ معلومات راکړئ، دا څنګه پخوئ او د سابقې په اړه راته ووایئ دا څومره سابقه لري. ماشاءالله زموږ د کباب دکان سابقه دکان دی، وروره د 20 کاله دا د کاروبار دی. هغه د فقط خو دلته د هر ولایتو اکثریتونه راځي فقط خپل کار کوي. د دې کباب جوړولو طریقه که لږ مونږ ته وښیاست دا څه رقم؟ دا اسانه کار دی، دا څه مشکل نشته دی. بس غوښه ده او بس دا مصالې دي، پیاز دي، رومي دي، دا شیان دي، ګډېږي نو د مسکي سره غوښه به ورته وړه شي ماشین شي نو د مسکي بس دا چلو کېږي. نو دا تاسو چې وویل چې دا مسالې به مطمئن خاصې مسالې هو هر شی ځان ته هغه لري. زیره ده، ګشنیج دي، شنه مرچه دي، اوږه ده، سره مرچه دي، مالګه، دغه شیان صرف دلته مکس کېږي. بس څومره داسې مشتریان لري دې ورځې؟ څو کیلو ووایو؟ ماشاءالله زیات دی، څه وایو چې د ورځې نو چې په کیلو یې راته ښودلی شئ؟ کیلو نه اوښتې خبره ده. نو څو داسې ووایئ چې خلک پوه شي، چې نور خلک هم راشي، تشویق شي. ماشاءالله داسې درته ووایم چې د 1000 کیلو نه قربان دي ورځې. ماشاءالله ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. ته نه یوازې همدا چپلي کباب جوړې او که نور شیان هم جوړې؟ نه صرف همدغه یو چپلي کباب دی. زموږ دغه دوکان دغه 2 کړایانې لګېدلي دي، صرف همدغه چپلي کباب دی. نور موږ څه شی هغه نه لرو، نور څه غذا مزه نه پخوو، صرف همدغه یو چپلي کباب دی. ډېره زیاته دوستانو، دا د پهلوان کباب کشیر ده، د سره خبره کوو چې دلته څومره مشتریان راځي. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خیراتی است؟ کمی رابطه پهلوان کباب یکم معلومات بدین که کیا میان از کجا میان، مشتریات هم چطور است؟ که با پذیر 34 ولایت از کلش میان. میایم برادرای ما کار شده از نام ولایت‌ها که میایم مثل سودا و مشتریات چیز که میایم جرمان پیشمایی که بداو چی خوبی کباب پهلوان داره که فضیلی تو زیاد مردم میان؟ است که چیزی که پاک باشه، منظم باشه، برای جان صحی باشه، کل مردم دعوت میآیند. یعنی دمی گوشت از کجا میاریم؟ میشه که در بهتر گوشت میشه؟ گوشت از قصابی میاریم منظم، خود ما از قصابی هم کاریم، میگه قصاب داریم، پاکوری میکنیم، میشه منظم جورش میکنیم، بعد از خود ما ماشین میکنیم و گشنی چیزای ما رو که هست خود ما کش میکنیم در دست خود پس پاک منظم سمتی چکنی کل چیز منظم جور میکنیم. یعنی درباره مشتری ها بگو که روزانه چقدر مشتری ها شما دارین یا چند کیلو شما اینجا جور میکنید؟ ما روزمره اینجا روز 200 کیلو 300 کیلو گوشت مصرف داریم اینجا.
مصرف داریم دیگه مشتری ها در جای میاد دیگه مشتری های ما 34 ولایت در جای داخل خود کابل دکاندارا مثلا بعضی تشکر سلامت باشئ دوستانو دا تاسو ګورئ چې دلته ډېر نور خلک هم راغلي دي د بله شعبه داسې دلته د ښځو لپاره ځانګړی حال لري بیا دلته کولی شي چې فیملي خلک راشي او دلته له کباب نه استفاده وکړي او کبابونه وخوري